عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق رواه الترمذي وغيره. عايزانو خبره خو هغه د سخاوت په باره کې روانه وا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با علایده په دعا کې دا دعا کوله چې یا الله ما له بخل وساته، یا الله زپنا غواړم له بخل څخه. او بیا سخاوت چې دی دا د الله صفت دی، دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت دی، او دا د جنتیانو صفت دی. بخل چې دی عزیزانو دا د شیطان صفت دی، دا د نفس صفت دی، دا غرقم د جهنم صفت دی یا د جهنمی صفت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو پرون ورځ کې خبره تیر سوا چې درې کسان الله رب العزت جنت لره نه بیایي. اول سړی په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یاد کړي چې خبون دوکباز، پراډي، دو نمبر، چلباز. ٹھیک سلو د الله رسول فرمای قطعا الله رب العزت دوکباز جنت لره نه بیایي. ځکه دوکه ماته ته پروند ویل عزیزانو کما بغیر د اوداسه وته تلمنځ در کوي، نو چې هر څو ګناګار یاغه به داغه وای چې دغه څونه بیکارم لا پیدا سوی دی چې بغیر د اوداسه یې مشترمنځ راکړي. و د ازما خبره دوکه ده، د ازما خبره ګناه ده، د ازما خبره د جهنم د سبب وړ د عزیزانو چې الله نعوذ بالله و ما ته پر دې خبره جهنم راکړي. لیکن کدا هغه سړی کساب ما درته وویل پرون دای مطلب غویان خرڅي او بیا غواچ د هغه زړولې ده، هغه ګامیش را زړولې ده، بیا مطلب هغه غواره واخله ګامیش را واخله هغه مړه سوي ده بیا زړولې ده. نو دا بیا څو دوکه بولي. شیدو والا را واخله هغه شیدې خرڅي و شیدو ته تر شیدو او بډې راچولې دي، دا بیا دوکس ول. نو دغه سړی چې زما په باره کې کوم ګمان لري چې مولوی صاحب بغیر د اوداسه او مشتل منځ راکې یا زما کومه ساده، نو د ته په باره کې د تخپل او زما مستا کم خیال دی چې دی و شیدو ته وبور واچي او الته لیکلي خالص شیدې چې دی ځاګه خرڅوم. دا رقم نو هر شی را واخله د دنیا هر سړی چې پر هر فیلډ باندې دی په هر شعبه کې دی هغه شمار کا داغه سبیا اندازه ولګو. صحیح سلو اوس وټل راور سره په وټل کې تا مطلب آرډر ورکې تا ته زبردست صفا ډوډۍ چې داغه کې شو ولا حال دا دی چې دغه ورشي چې د پلاور شار کې وسیږي دا ورشي د سپي ورشي درته شو وي. اوس که یو سړی مولوی صاحب دی بغیر د اوداسه المنځ در کې داغه سزا چیشته د الله په دربار کې جهنم دی، ستا په دربار کې سزا موت دی. نو چې دلته وټل والا وتا ته د حلال ورڅ پر ځای باندې مردار ورڅ کېټولې بیا ته څه چم کوي. د دې ځای اندازه ولګو چې هر سړی دوکه کوي هغه بس په دغه خپل پیل کې د غمره وس لري چې د دوکه وکي. او زما انجام څه شي دی، د قصاب انجام څه شي دی، د وټل والا انجام څه شي دی. هر سړی چې بیا خپل کار کوي دغه انجام به څه شي. ماته ته پرون څه وکړل چې دغه کویلې کار والا څومره مهنت کوي، څومره مشقت وړي. کله کله الته پاغه مطلب دی چې کویلې هغه پاکان کې سمړسي د ما کپ کې وسی. د دې خلکو خیانت دادی دوکه داد چې دی کله تا ته پټانه درکې دا تا ته حساب درکې. نو هغه مالک خو نه شو شو کې د لاندې 2000 پټه دی دای پتا کش کې حل ته ځای ته ورسې دی. مثلا ته پرس کې 1500 پټه ته ورسې دی پتا راکشي کله 50 پټه زیات شو ولې کله 100 پټه زیات شو ولې. اوس په دغه قبر کې هم ته نه بیریږي د الله سره. د الله رسول فرمایي دا چې دوکه باز چې دی هغه جنت لر قطعا نصیب ده. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایله ولا منان چې کم څوک احسان جتلانه والا پر چا احسان چې یار ما ستا سره کوم شنه دي کړي، ما ستا سره په کوم ورځ تعالی بشنه يم درغلې، نن تزما پر مخ باندې داسې خبرې کوي، نن زما خبره نه مني، نن ز صدر توایم تاغه نه کوي. د الله رسول فرمایي تا چې دا شک کړی دي د الله د پاره دي کړی دي
آیا که دغه د بندګۍ په خاطر کړي سبا ماته انعام ملاوي شي تا نن دا ور کړی دي چې ما د الله په خاطر څه سره وکړو او چې کله ځای رالی بیا دا ورښکاره کوي چې وروره ما ستا سره کوم څه کړي دغه بدله زه درڅه غواړم نو بدله خو به ته د خدای غواړې د الله څه به غواړې د بنده څه ولې غواړې بیا د الله رسول فرمایي داسې سړی هم جهنمي دی چې مارکه یې لګولې د الله د نامه ده او په باطن کې بیا خپل ځان مقصد دی د الله رسول فرمایي دا هم جهنمي دی دا جنت ته راتللی نشي په موږ کې څوک دا رقم سړی چې دی هغه ستا هغه کم سړی دی چې په هغه کې دغه شان نه عزیزانو په دوکه‌بازۍ کې راواخله دغه رقم په دغه احسان کې راواخله چې ما د چا سره ښه کړي دي بیا ما څو واره نه ده یاده کړې او زما سره چا څه کړي دي هغه ما ته څو واره نه ده یاده کړې ستا سره چې چا څه کړي دي او تا د چا سره کړي دي اندازه ولګوي دې خبرې او د الله رسول فرمایي چې دا جنت لره نسیت لري نو جنت لره نه جوړ چیرې اعراف لري دا به جهنم لري او دریم سره د الله رسول فرمایل بخیل سره چې دی د الله رب العزت جنت ته نه دی چې جنت ته نه دی نو جهنم لري او خلاص ده خبره نن سبا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دوه شان چې دی هغه پر یو ځای جمع کېدل نشي الله رسول فرمایي په مؤمن کې دوه شان چې دی هغه جمع کېدل نشي راتلل نشي یو دا دی چې مؤمن دی د بخیل دی دا کېدل نشي او دویمه خبره دا ده چې دی مؤمن دی د اخلاق برابر نه دي دا نشي کېدل چې مؤمن ولو خامخا بسخي چې مؤمن او مسلمان خامخا به ښه اخلاق د شو اخلاقو قدر ته در معلومیش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ډیر روزاتیان ډیر نمازیان ډیر مجاهدین ډیر حجان او ډیر دعوت والا مستي قصب کیږي چې ماشاءالله څونه زبردست مجاهد دی څومره زبردست جهاد کوي یو سړی مجوي ماشاءالله څونه زبردست مولوی صاحب دی څه زبردست علم الله ور کړی دی علم خوري څومره ماشاءالله زبردست حج دی په څنګه شایسته انداز توافونه وکړل څومره زبردست تبلیغ دی په څنګه انداز وخت لګولې دی نو خو ما ستاسو قصر باندې کیږي یو سړی و یار څونه زبردست تاجد گزار دی په ژوند تاجد نه دي چې قضا سوی ما ستاسو قصر باندې کیږي اوس دغه تبلیغي را واخلا مجاهد را واخلا مولوی صاحب را واخلا دغه رقم مثلا تاجد گزار را واخلا دا ټول را واخلا د دې و درجه ته څنګه ځان رسې اوس یو سړی مولوی صاحب د مولوی صاحب درجه ته څنګه ځان رسې یو سړی مجاهد دی موتا مجاهدین نه درجه ته څنګه ځان رسو د الله رسول فرمای اخلاق برابر کا داستا اخلاق بتا تر دی لا بالا کی اخلاق برابر اوس د الله رسول د شي نه دي شو ولې چې یار اوس نو زب څه کوم دا خو زه مولوی صاحب نه یم زه مجاهد نه یم زه غریب یم زه روپۍ نه لرم چې حج لرم لاړ سم صحیح سلو زه په کور کې څوک نه لرم چې زه وخت ولګوم نو خدا ټول خبرې بچا اوس ګور ما ته مجاهدین نه ما ته دعوت والا نه ما ته ټول علما نه صحیح سلو ټول تاجد گزار نه نو خو نسی کېدلای اشه اخلاق او چاته زور غواړي چې یار از ما دا عذر دی نو لہذا زه اخلاق نه خپلوم هیڅ چاته زور نه غواړي او د الله رسول فرمایي ما خوب دی یو سړی د جنت په دروازې ته ودرېدی د جنت دروازه الله نور خلاصول ډیر وخت ولاړ اخر کې د کلمه را لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا کلمه رااله ودته د جنت دروازه خلاص شول د جنت ته په جنت کې د الله رسول فرمایي دا سړی ډیر ګرځي الله ملاقات نور سره کوي الله ملاقات نور سره کوي بیا یو وخت د اخلاق رالو چې د الله سره ملاقات وکړي ولا اله الا الله محمد رسول الله باندې ودته د جنت دروازه خلاص شول او په ښه اخلاق باندې ودته د الله ملاقات چې دی نصیب شي دا ټول خبرې د ایمان سره تعلق لري اوس به یو کافر قادیانی به رافضی به د اسلام او د قران او د خدای او د رسول او د صحابه او دشمن به هغه به اخلاق لري هغه ته الله رب العزت په دې دنیا کې د اخلاق او عوض ورکړي په آخرت کې دغه د پر شي نشته د مؤمن د پاره دا خبره ده چې کله د مرسلو بیا د چې پردام څخه باندې څه کړي وو هغه به الله رب العزت ودته ورکړي نو کلمه چې دا غراله د جنت دروازه ورته خلاصه کړه الله رسول فرمای دروازه نور ورته خلاصه ده او د الله ملاقات نور سره کوي اخلاق راو ش اخلاق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د الله ملاقات وکړه
په ښه اخلاق باندې علما فرمایي یو سړی هر څو کمینه قوم سره تعلق لري، هر څو کمسل قوم را واخله، رزل قوم را واخله، ذلیل قوم را واخله، نو خو ډېر بده خبره ده. خلک وایي یاره دا فلاني قوم سره تعلق په ډېر کم نظم کوي. علما فرمایي اخلاق برابر کا، دا ستا د قوم چې کوم قبح ده، دا ستا د قوم چې کوم بدوالی دی، ستا اخلاق با ستا د قوم بدوالی دی. صحیح سلو. اوس یوه ښځه ده فرنګ باندې نه ده ښایسته، اوس دا خپله بدرنګي دا په چی شروع کولی شي؟ خپله بدرنګي دا په چی شروع کولی شي؟ دا د ښه اخلاق جوړ کړي. اخلاق دې برابر کړي. اخلاق دا نه معنی چې د پردي دکاندارانو سره اخلاق نه دي، ته دا نه، دا خو ګناه ده چې هر څو اخلاق وکړي هغه ګناه ده، په هغه اخلاق به ته جهنم ته راځي. اخلاق دا معنی ده د خپل اولاد سره، د خپل خاوند سره، د خپل ورور سره، د خپل سیلۍ سره، د خپل همسایګانو سره صحیح سلوک اخلاق برابر کا. اوس چې هر څو بدرنګي خلک به ستا صفتونه کوي. یوه ښځه په هر څو پرنګ باندې ښایسته ده، بد اخلاقه ده، او دا بله ډېره پرنګ بدرنګې ده، اخلاق لري. اوس جهان د دې بدرنګې ښځې صفتونه کوي، د هغه ښایستې ښځې صفتونه نه کوي. الله هم د دې بدرنګې ښځې صفتونه کوي، او د الله رسول هم د دې بدرنګې ښځې صفتونه کوي. او هلته ورته وګوره الله هم دغه بد اخلاقې ښایستې ښځې بد وایي، د الله رسول هم وایي، او ټول جهان هم وایي. تاسو اندازه ولګوئ اخلاق دونه عالي شي. ښه اخلاق، او په ښه اخلاق باندې ته یو ظالم سړی نه دی، ظالم بد سړی په اخلاقو باندې د هغه زړه چې داسې لکه ډبره، دا به ستا دپاره موم جوړېږي، دا به ستا دپاره نرمېږي. او په سخته خبره باندې هغه موم رقم زړه نه دی، دا به داسې سختېږي لکه ډبره. اسانه خبره ده. دعوت و تبلیغ والا ولې پر مخ دی؟ دعوت و تبلیغ کې کومه خبره شته چې هغه در جهان مشرق مغرب ته ځان ورسوي؟ هغه کې بنیادی خبره دا ده تر ټولو لوی شی عالی اخلاق دی. مطلب په خپل وطن کې به ښایسته کور لري، ښایسته موټر لري، ښایسته مارکیټونه به لري، پر ښایسته اعلی پوسټ باندې ستا مسجد سره راغلی، مولوي صاحب ته ځای ورکوي، مولوي صاحب ته لار ورکوي، مولوي صاحب سره لاس ملاوي، د مولوي صاحب سره په شان انداز ګایي، مولوي صاحب ته وایي ما ته دعاوې کوه. بیا په مسجد کې پروت دی. صحیح سلو. هر ځای خو غوړ مسجد نه وي، خو یو ځای پنکر نشته، یو ځای اوبه نشته، یو ځای بیت الخلاوې نشته، یو ځای استنجاخانې نشته، یو ځای داسې ځای نشته. دی راغلی دی په دا ځای کې چیش کوي، دلته پروت دی. اخلاق دی. او دا اخلاق ته اندازه ولګوه، دا چې ته د په وطن کې یو دی اخلاق پرېږدو، دا خو د فرعون لا بدتر کېږي. اخلاق ډېر عالي شي. د الله رسول فرمایي نشي کېدلی دا خبره چې یو سړی مؤمن دی، بیا په دې کې دا خبره راسي چې یو اخلاق د خراب شي، او دویمه خبره چې دا هغه دی بخیل شي. دا نشي کېدلی. عزیزانو دا خو زموږ ټول مسلمانان ډېر کم د سخاوت ماده الله رب العزت پکېږي. دا سخاوت لاسي شی نه دی، کسبي شی نه دی چې ته محنت وکړه ته به سخي شي. لکه د انسان رنګ راواخله او د انسان قوم راواخله. دا ما ورته چې په کوم قومو کې دا زما ستا د لاس کار دی، دا زما ستا د اختیار کار نه دی. ما ورته چې کوم رنګونه لرو، کوم شکلونه لرو، دا زما ستا د اختیار کار نه دی، د الله له جانبه ده. صحیح سره. دا سخاوت هم د الله له جانبه دی، او دا بخل هم د الله له جانبه دی. اوس یو سړی وایي چې اشر خدای زه بخیل کړی یم، ځان څنګه سخي کړم. د دې مثال دی لکه ته چې یخ دی ورور، د لمانځه ټیم دی، لمانځه ته دې زړه نه غواړي، او شیطان ستا نفس تا ته اجازه نه درکوي، نو ته به خامخا لمونځ کوې. نو خو نسته، نو په واسه دې نه ده پره، خامخا لمونځ کوې. او دلته الله رب العزت فرمایي خامخا به سخاوت کوې. خامخا به د چی څه ځان ګوري. یو سړی ما ته مولوي صاحب، یو سړی بیخي ډېر مجبور شو، بیا یې بدکاري وکړله، نو دا اوس ګناه لري. ډېر مجبور شو، یعنې معنا دا ده چې سړی ډېر مجبور شي روزه مه نیسه. یو سړی ډېر مجبور شو بیا لمونځ مه کوه. صحیح سلو. دا خبرې خو معلومه خبره. یو سړی ډېر مجبور شو، بدکاري ځینې وسوله، نو بیا الله ورته د ګناه سزا ورکوي. نو خدای ورته دا مجبوري خو د انسان په اختیار نه ده، نو دا خو د انسان اختیار نه شو، بیا څنګه الله سزا ورکوي؟ ما ورته ویل دا جهنم دله چې دی ځي د په اختیار د ولیا، ما دواړې خبرې د په اختیار نه. بدکاري یې وکړله، د په اختیار نه وه، او د بدکارۍ په خاطر جهنم لري، دا هم د په اختیار نه ده. دلته یوه خبره منې چې د په اختیار نه ده، هغه دویمه بیا ولې نه منې؟ دا ځان ته سړی دروازه خلاصوي،
ځان ته سړی خپل لار خلاصي هغه دغه ترتیب دی یار ډیر مجبور سوم بي ډیر مجبور سوم بي ډیر بي اختیار سوم د اختیار نه وته بیا ما بدکاری چې دغه وکړه اوس الله رب العزت ولې ماته جهنم راکړي نو لکه څنګه چې داستا بدکاری ګناه ستا د اختیار وته دا رقم داستا ځان ستا تر اختیار وتلی د الله په اختیار کې دی الله به ته جهنم ته واچي دواړه به اختیار خبره ده او شیطان انسان ته جب لاري وشي جب لارو برابر کی چې دا ګناه وکستا حق دی وره ستا حق دی لکه کله کله زموږ ته ملګری دی کرمبوټ کوي یا دا رقم چکا کوي یا دا رقم هغه پتی متی کوي بیا ورته چې یاره دا خو ډیره ګناه لري دا دی و یاره نو بیا در غیبت خو مرشد صحیح در غیبت خو مرشد نو د دې د مثال دی لکه یو سړی چې په بازار کې غلا کوي خلک ورته دا غلا ویل کوي و یاره د ماجد تر غلا خو مرشد ماجد سړی شي غلا کوي دا خو مرشد یعنی تا ته الله دا اجازه درکړي د څلور ګناوي په دې څلور کې یو وکه خامخا پروا نه لري تر ولا شداد انتخاب کړی چې دا ګناه څه کوم نور نه کوم غیبت به هم نه کوي بوتان به هم نه کوي شراب به هم نه کوي صحیح سلو بدکاری به هم نه کوي او بیا بچیش نه کوي پته به هم نه کوي خامخا به نه کوي صحیح سلو انسان عجب ځان ته جوړ کړی دی یار بیا هم در غیبت خو نور شته د بل تر وهلو تر چکولو تر غلا خو نور خبره ده یار دلته ناشته الله غلام حرام کړی ده الله رب العزت داستا دغه کار چې کوي بیا خاص کرتی چې کوم هغه جرمانی ور باندې شي دي کې چې شور باندې شي انعام ور باندې شي کچاو به نه لاغه بچیش کی مالټي براوړي کېلې براوړي کچاو غټل هغه براوړي اول ملګری میسج کړی وو ول مولوی صاحب موږ داسې مطلب دا کرم ووټ کو کپتی مته کو که چکا کو نو موږ هغه باندې دغسي دینه چې د خمار نیت نه دی پکې کړی بس موږ وایاره که هر چا و به نه لاغه بشي راوړي نو مال ته خمار وای و چې سود وچیشته وای کیږي کته دا وای چې ما دا رضا ده ما د پلاني سلسله په اخستې دي پر رضا یو سلخ کوم سی په خپل رضا وکوم دا ستا و رضا ته الله سود وایي دا ستا و رضا ته الله سود ویلی دی دلته دا ستا و رضا ته الله رب العزت خمار ویلی دی او دا حرام دی اصل دا ولې نه سره کوئی ما ورته وایي ما سره کښېنه ستا دا ووایه مالټي شی راغواړو راکې په ګورد الله ستاسو روپۍ راکې ولې دا حلال کار نه کوي دا حلال ولې الله پتی باندې نه خوري چې دا مردار ته ځغلي نو اسانه ترتیب دی پر ملګری به بوجم ناراضي تکلیف هم ناراضي سید صدقه مس و خیرات هم سلو پروام نه لري پر یارانو باندې شی وخوري ولې دا حرام لره ځغلي ولې هغه لارې لره چې د الله دشمن چې شیطان دی هغه در خوشاله کیږي ستا دشمن ستا نفس دی هغه در خوشاله کیږي ولې دا کار نه کوي چې الله او رسول باندې خوشاله کوي په لس روپۍ باندې جهنم هم ګټي په دغه لس روپۍ باندې ته الله او د الله رسول پیدا کولی شي صحیح سلو نو لہذا ما ورته ما داسې مکوا چې موږ په خپل رضا کو بس موږ داسې نه چې د خمار نیت نو چې نیت پکې وکړي بیا خو تم وایي چې زه خماري سولم چې نیت پکې وکړي خو تم په دا فتوا پوهېږې دا نیت نه دی کړی و ما تېره علاقه به زه در ورشم چې دا خمار دی که نه دی څونه ډېر ملګري سایکلان سره ځغلي څونه ډېر ملګري بیا موټر سایکلان سره ځغلي رکشې سره ځغلي بیا چیش کوي بیا وایي چې یاره بس پر دې باندې بیا موږ انعام یې شی دی کتا و بیلله یتا انعام څوک درکې نو په خپل کې درکې کې دریم درکې انعام خدا دې زد رې مې بیا وتا دې انعام درکم دا تا تی موږ په خپل افس کې سره شه دا می چې سره شه دې ته خمار وایي سینا او خمار چې دی هغه حرام دی او نیم جهان په خمار باندې اخته دي اسان ولادت څوایي ای خر ریډیانو ولادت څوایي او شان ولادت څوایي موټرسایکلانو رکشو ولادت څوایي ګاډیانو ولادت د په خمار کې بس هر سړی دا کوشش کوي چې جهنم لر په خپل مهنت ځان ورسوي هر سړی لکه یو سړی چې د جنت لپاره څومره منډه کوي او زموږ خلک د جهنم لپاره دغه منډه کوي انسان دا ځول لګو دا څونه نه ولده خبره ده ولی حرام خوري او ستا څه خیال دی چې حرام وخوري ستا عبادت صحیح کیږي چې پر ازمنځ کې هغه صحیح کیږي ګپه د ټولې ګپې ده ما د ټولې مرزه اوس په دا نتیجه رسېدلی یم چې زما پرون ما د ټولې مالي والد ما ولې ژره پرېښه ما دا ژره ماشاءالله ولو مولي صاحب وایي راته کوه ما ول خالي ژره دې پرېښه ده که دا نورې غلا یو دندې مندې دې هم پرېښه اوس په ظاهر ځان تا ته دا د ښکارا کې چې بزخ کلیر سولم سبا که زه مړ ولم په کپان کې زما مخ را لڅ کې نو ارس وای ماشاءالله څنګه
سنت زره پر مخ پرې شدا اشا ستا چې ډیشن چې نه پاتس ولا استا چې میموري کارډونه پاتس د جهان پاک تصویرونه پکې پاتس وو هغه ډرامي او فلمان پکې پاتس وو رقصونه او غزل پکې پاتس وو نو ستا زره تا هغه شان سره غزولې سي خو معلومه سو تا زره په دې پرې شو ولا چې جهان وتا ته شاباش ده زره دا چې پرې چې الله او د الله رسول او دین او اسلام وتا ته شاباش ده د زړه شاته بل فلسفه د هغه به شروع کړي تبع هغه کوي لکه یو زنانه د هغه مطلب زبردست پرده کړي ده نو خدای معنا ده چې کوم به پرده نه کوم زه به لاري نه کوم زه چاته نه ګورم زه چاته ځان نه وښکاره کوم او کته دا برقه کړي ده د دې د پاره چې دا ماجي چوک لراو وتم برقه په شاپر کې واچوم دا ما شاپینګ سنټر لرالم دا په چش کې واچوم په شاپر کې واچوم په رخصه کې بکشې نظم شاپینګ سنټر له بولاړه سم نو استاد څه په دغه برقه خدای ودی ته ثواب ورکړي نه ورکړي دا رقم د ازمختي پر جوړم خدای پاک مشته ثواب نه راکړي شتا جره پرېشه د جری شاته تر ټوله تر اخره پر با د جری سره چې کم مناسبات هغه په ټوله پرېږدي لوازمات دي صحیح سلو ماته تاسو مثال درکې وګوره ازمختي موبایلام په ډک د کله واده ماتي اتر ټوله چې زیات سره شوري هغه صوفي دي ششه اسلام مبارک جری په اتن کې د دم مخنه راګرځي په رقص کې د دم مخنه راګرځي په پیس کې د دم مخنه راګرځي په بیادبی کې د دم مخنه راګرځي په ډول کې د دم مخنه راګرځي الته پر ډمانه چې بیا پیسې غورځي د دم مخنه راګرځي سید و د خلکو دا خیال دی سبا چې دا مرسي بس مخه په کپان کې ښکارا کوي ماشاءالله څونه پر شریعت برابر ولو ته لږ خشه شاته وګوره شاته پاته چي سولو صحیح سو الله رسول فرمایي چې کله یو سړی مرسي چې مرسي نو بیا دغه جنازه چې اخستي شاته خلک په پسې دي د جنازې مخته ملایکه روانه دا شاته خلک دا سره وایي چې څه څوک پاتې سو چې پاتې سو صحیح سو یعنی زامن څو پاتې سو لونه څو پاتې سو موټرانو کاروبارو جایداد څو پاتې سو مخته چې فرشتي روانه دي هغه وایي د چی شسته ولې دي د قبر لري چی شسته ولې دي صحیح سو د دین چې پاتې سو مسجد جوړ کړی دی مدرسې جوړه کړې ده د یتیمانو د کندانو د پاره یو اداره خلاص کړې ده دا غره مطلب د یو غریبانو د پاره د ور بندوبست په جمی کې کړی دی د یخ بندوبست په دوبي کې ورته کړی دی ملائکه داسې ده ملائکه حق دي او زموږ خبره دروغ صحیح سلو نو لہذا ما د ټول مزه په دا نتیجه ورسېدل اوس مې شپره یقین دا سبای صوفي ووینم نو بدان نه و چې د ملائکه راځي صحیح سلو شاته به شاته وګوره لو داستان دي هغه برابر بیا ټیک د کمینو دا غږ شته پرېشه د نور د جوړ توحید چې دی هغه وکړي د الله رسول فرمایي په مؤمن کې دوه خبرې یو ځای کېږي نه یو بخیل او بل اخلاق بد اخلاق برابر نه سید الله دې مستي ټول وساتل دي وعن ابي هريره دا زموږ مسلمانان نه دي ته ډېر په دې کې تقریبا یو دوه کسان نه حساب دي چې هغه راولار شي د خپل مال د خپل ژوند د خپل ټول د الله د لپاره وقف دا چې خلک ست چې عرب پته دي کرب پته دي اولاد دي یو کور والا پته سي یا کور والا د ژوند کې مرسته الله دا توفیق نور کی چې راولار سي دا غستا چې کوم جایداد دا وقف کا د الله په لار کې دعوت لپاره د جهاد لپاره د مدرسې لپاره د یتیمانو لپاره د کندانو لپاره اسکولونو په خلاص کا هغه وقف کا دا غره کوم راولار سره مثلا د کشنیانو د یتیمانو لپاره مطلب راولار سره وقف کې بستی بزور کومه کتابونو بزور کومه قلمان بزور کومه دواتونو بزور کومه پیسام بزور کومه وردی او ګوټونه بزور دا ټول شان دی کولای شي نه بس صرف د دې لپاره الله رب العزت د تعریف کړی چې ما او تاسو حساب یې سره په قبر ته به حساب راکې زه به حساب وسوم نو ټول وقف کړي اخلاق کړي وي کړي د چا څخه په زور اخی شو دا ټول خبرو بخلاص یا دا جوی چودري کلمه وای اول د کوریا صدر د کوریا مخاطران دی د خپل مال دولت 80% چې دا غي وقف کړ د غریبانو لپاره درود دیرس عربه لس کروڑ روپی جوړېدل درود دیرس عربه لس کروڑ روپی دا وقف کړی د غریبانو لپاره زمره مسما بخصوص ونه زموږ هغه خو چې څونه مرګ وخت کم پاتې یا عمر دی شامار دی باندې پروت دی خدای دې تا وې کتا طالب ته جرا لام ورکړه صحیح سو طالب ته جرا ورکړه او چراسي به داسې کو کړي دا کور داسې جوړ کړي دي چې هغه د پرو مخسن ډوډۍ پاتې سوی هغه طالب جان ته ورکړه او بیا په طالب سی ګوري چې شم ډوډۍ در کړل تاسو کړل ورور ابروز ما اندلې په شاپر کې د ډوډۍ اخستې په کڅوړې کې دا وچ ډوډۍ دي خرڅوله د دې لپاره ځلې ټوله د دې لپاره تا ما ته راکړل سبا ماته زګې لکه ډوډۍ دی ورا کړې وو
ذلیل کړی دي لس واره ولې اشه ضروري ده تا ماته و جوړه کالي راکړه به خامخا جوړوم ضروري ده کما خرڅول ته ماته ولې خرڅې تا خپل کار وکړي ما کار سره پریږدم تر ولار سپیت وبک شیر ده اوس په کدا وبچ شي کې نه چي اوس که سپیت تا وبک شیر شو دنه چې ته بلغته وې ته بلغته وې تا ماته زرا راکړې ته اوس ماته به غورونه راکې چې یار زری وړي بیا تی خرڅوي ته ورسره طالبانو د ملایانو څومره ذلیل ژوند دی دا سارا ولر ورسره دا امامان دا چې ذلیل دي دا چې خوار دي چې بس د ازمر دا شل چې بیا ولر نه په وادي کې چې ملا صاحب ته 1500 روپۍ ورکې زمانه دې سره ډېر کرک کې په دا وادي کې نه دي ښکارا 1000 روپۍ راکې یار 1000 روپۍ در ګرځو زه در کوم بي عزت کوي به نه صحیح سلو دا د بدل ګرځه از ما یاران بیا بخیلان دي دا چې بخیلان دي نو 1500 روپۍ درکې ش یعنی زه د خپل ځان در شم تا څه په 1500 روپۍ ښکارا کېدل زه په 1500 روپۍ ستا مزدور ولم دروغ هم تاسو درته ناسو والله لا اله الا الله محمد رسول الله که زه دا وایم چې یار زه تکبر کوم تکبر نه کوم دا ستاو بی غیرتیا ته زه حیران یم تاسو په 1500 روپۍ رانی ولم هلته ستا پلان ډول ولایت کې راوستل دی هغه څه څو سره خلاص کړي په دې سره ایا په دې سره په 15000 سره خلاص کړي دا و په ما دې بیا څنګه 1500 روپۍ راکې المنافقات ژوند دي او اسمه یو دغه کته مفتي کفایت لاسه څوک نه هغه په پلځي او ټویټ کړی نو هغه می کته ویلې اوس موږ راځه زمانہ دې واده ټول په دمانو تیرو نو ډولون دي غزل دي شج دي موزیک دي دربای دي او بد حال دي صحیح سنو او بیا چې موږ دا ناوي ولاړو موږ دا موټر کې سپرو یا په غنیو کور نه باس پراشي په سر دی چې خدای دې ناکام نه کړي نو تا چې دونه ډولون نه ولا تا چې دونه دمان راغوښتي و تا چې درې ورځې دم توپ باندې کوي او دلته د قران پر سر دا څه معنا لري د دې خپل معنا تی په خپل وکی وی معنا خو ستې مزدای کوم نه دې ته منافقت وای منافقت صحیح سودا ما ته له کسې چې جره لري شاته هغه دنده د ظاهر جره پرې شه دلته په ظاهر د قران ښکارا کړی چې خدای د ازمن ناوي خوشاله لري دلته د الله رب العزت د ناخوشي او د ناراضګۍ چې تا کم کارونه وکړو هغه اچا نه وکړي تا چې دا یو ډول والا راوستلی وو دا ټول مالای پر سر اخسته و ټول شپه د ذکر دمتوب ولاغه غزل ولې ناری ولې څنګه یو د زړه مریض پروت یا اپریشن یې بایپاس کړی دی څنګه ملا اپریشن والا پروت یو غریب پروت دی مسافر پروت دی لاروي پروت دی شنیام بچام پراته دي د الله رسول اجه بچام کوي مخستم یې منځور کوي په اول شپه کې خونو د اسلام په اول شپه کې زنان امرات المنزل پیغمبر علیه نو کښتي کورونه حیات صحابه مولوی صاحب فرمایي کښتي کورونه و دا ځغ رسیدي پیغمبر علیه السلام پر منځ ولاړو نو شاته به زنان یې ولاړی وي پیغمبر سم بل منځ ډیر مختصر کی بیا به ویل ما ته خوند راکې چې زه د لمونځ وښت کوم نو ولې نه وښدوم ول دا زنان راغلي د دلیل منځل را کښنی بچانه په کورو کې دی هغه ژاړي د کښنی ژړا ما و معلومات به دې مختصر کی چې دا من دې په منډه ولاړ شي خپل ځامن قرار کې شي دی ورکی خوراک ش چې لمونځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مختصر کوي د بچانو د خوب د خرابېده یا د خوراک یا بل نو ته ولې دا ډول نه بندای اته چې ګرد شپه ډولونه وې تر ساره او خاصه ده الله رب العزت تاجت پر چې الله رسول فرمایي دا دوه لاسونه مسلمانانو ته انسانانو ته ونسي چې شوباړه ماته وې پر دا چې بیا موږ باب الله نشو خاص دلته اذانونه شروع دلته الله اکبر شروع الته د دې دم توپ شروع سره به خبرو خلاصيږي کنه خلاصيږي سبا دا غنایو ده د مولوی صاحب تعویزي ولور سلام دا غزوم نه دي اثر چې دی پوانی ولې وغه یو نیم لک روپۍ غړي چې اجاړه غړي په لاس کې یو لک روپۍ ګوتمې مور په لاس کې دا سړی سبا پر د مسجد پر امامانو ګرځي نه 1500 روپۍ چور کړی وي نو خودونه کیسه نه واغ ذلیل ملا نه هغه لره ورسو یا ردا سينوري صاحب داس پریشان ده خیر والله اولاد مې نه کیږي تعویز راک صحیح سلام دا 1500 روپۍ ولا ذلیل ملا ولو چې ته ولراله تعویز او اډم د سملاړي بیا نه در خبر چې تابه زوی راوړي کبي د لور راوړي مولوی صاحب بیا هم در شریک دی په غم باندې او ولا کوي اندازه ولا کوي دې خبره پر سر باندې قران شاته ډولونه ور سنو واه دم تو ول نو الله رسول فرمای نو ما د ټول مسلمانانو کې ډیر کم داسې ست چې هغه دا خپل ژوند الله ته ورکړي یا خپل مال او دولت الله ته وسپاري کافر قسم د توکل او کوریا د صدر درود درس عربه او 10 کروڑ روپۍ جوړې ده ټوله
وقف کړی د انسانیت لپاره صحیح شو انسانیت لپاره موږ هغه د مسجد فکر ته زخ الحمدلله خدای ستې ډېر احسان ساتلی یم چې د ملایانو تنخواې پر څه شی منظور کړو د ملایانو ته تنخوا تی پر تاریخ نو په پیلې سړی ورکوي یا یا دوه یا درې ته ولې پر پنځه ویشت تاریخ باندې ملا ته خپلې 100 روپۍ ورکوي خپلې 100 روپۍ نه دي پر دې 100 روپۍ شي زی بالله لره داسې به مخان توري چې په قبر کې والله کې اندازه ولګوي الله فرمایي چوکیدار دی راوستلی وي هغه سار مال هغه پیمپران د کشنیانو غټولول هغه ته د میاشتې 3000 ورکولې پر یو سر او دلته د مولوي ساته دوره چې 15 منځونو هغه ته 100 روپۍ ورکولې صحیح شو انا بیا وای یار نو ملایان ډیر کمزوري دي او ملایان ډیر داسې ټیټه خبره نشي کولای سپینه خبره نشي کولای تا خو زه سپې کړو په 1500 دی رانیولې و زه څنګه سپینه خبره درته وکم په دستیم لای را سغواړي دستیم بل ملا په 200 روپۍ ونه چې صحیح سولو نو لعازا موږ داسې خدای دوه خلک بوځي لکه ابو جیل چې تللی دي زه ولا کستا د پر خپل ځان ورځي کې شوولې سم صحیح سولو سارا ملایان داسې ذلیل دي داسې خوار دي داسې ستړي دي دا مکوي سید ظلم مکوي ناجایز مکوا دا اما ابلز ملګری راغلی شپټ سره مولوی صاحب ز پرغټ پوسټ ول مشته بینک والا روپی راکې هر څو روپی 500 لکه راکې نو ز نه اخلم معلوم یا دا ما د وخت خبر سره کړو ما دا کار چونه کی نو پرون ډیر توای مولوی صاحب پر چت باندې ناس زم چې بچان د کور والا دا هغه اندی ګولې چې کوم بولی هغه ګولې رااله ونشته چې ونشته بلک کې بلک لاندې بلاب چې راځي سواليان بلاب څنګه راځي نو دور چې خلاص مې کې پاکه دا ګولې لګېدلې ما ورته ویل په دې خبره سر خلاصيږي کته د بینک سود اخستي والله کدا ګولې خطا سوي والله که ستاسو څنګه لګېدل استاو دا به خامخا ستاسو بچانو پر سر او پر غاړه لګېدل دا د الله احسان دی ستاسو د ښکارا کړل چې د الله د پاره کوا الله وتعالى داسې بچاوي دې حریان سور ماشاء الله او والله بالکل زړه مې ولې دا خبره نو داسې مکوې سیده امامانو سره ظلمونه مکه په پاتا کې مې درې ورځې کښېنولې والله کې ستا چوکیدار سره دی غریب سره نه است بیا نو څنګه دواوی د ازمفتي د پښتنو درواغ دواوی نه دي پورته کله اس پورته دلته براسي هغه فکرن انا درخ شو مبلج بدلې دیم رانو مولوی صاحب ته لاس پورته کړه مولوی صاحب زو تا رنگ وګورستا شکل وګورستا مخ وګوره ته کله په خدای پر رسول پیدلې دیم لا ساتوي علایدت بابا بل ته چې ختم وسو نه هغه اجتماعي چې ګرځي وسو دیم ته سره وای لاس پورته کول دې دغه د مړي د زوی یار صحیح سره ملایان څنګه ذلیل ژوند دی د 2 روپۍ سړی د یو نیم ارب روپۍ سړی ته پورته کوي لاس پورته بیا چې وځ بیا وای لاس ساتي لاس نه پورته هاي لاس خانه دي خراب څنګه خدای ذلیل کړی د نیچ په آخرت کې د غیزه نه دا زه د ملایانو د امیان د سارا د ملایانو د دې څنګه تر تکوم سارا ملایان دا رقم زدي دا رقم خوار دا تی خوار کړی دی تی څه مراد دا خپل مقتدیان خوار کړی بیا